بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی خیلی احترامات میمانه دوستانو. خدای دې وکړي چې ښه او جوړ باسته د صحت کلي به هم پرتن وي. دوستانو د تیرې ویډیو په دوام باندې موږ په تیر ویډیو یا په تیر درس کې موږ په فلیټ پیټرن باندې خبرې وکولې. دوستانو نن موږ موضوع چې ټاکلې ده موږ په هیډ او شولډر باندې خبرې کوو. په دې باندې چې هیډ اینډ شولډر څه ته وایي دوستانو. هیډ او شولډر چې دي دوستانو دا د چارټ یو مهم شکل دی چې ډیری وخت ښایي بازار له پورته تګ څخه ښکته تګ ته بدلیدونکی دی. یعنې په دې کې دا د بازار چې کوم قوي تګ دی د هغې موږ ته دا منطق وایي چې ممکن نور کله چې دا شکل جوړ شي یعنې په دې کې احتمال شته چې بازار ښکته لاړ شي. دوستانو هیډ ان شولډر چې دا دوستانو دا درې برخې لري چې یو ته یې لیفټ شولډر ویل کېږي، لیفټ شولډر، بل ته یې هیډ ویل کېږي او بل ته یې رایټ شولډر ویل کېږي. یعنی دوستانو دا چې دا قیمت له دې ځای څخه راځي چې کله لیفټ شولډر جوړوي بعد د هغې نه ښکته لږ په ښکته راځي، یعنې په لږ اندازه باندې پل باک وهي بعد د هغې نه لوړې څوکې ته رسېږي. کله چې لوړې څوکې ته ورسېږي د لوړه څوکه خپله مقصد هیډ بلل کېږي. کله چې د هیډ نه ښکته راغلو دلته کې بیا پل باک وهي پورته چې دلته بیا رایټ شولډر جوړوي. یعنې کله چې دغه شکل تاسو تر دې ځایه مو چې ولیدلو دوستانو یو دقیقه تر دې ځایه چې تاسو ولیدلو چې مقصد قیمت راغلو دې ځای نه یو ځل لیفټ شولډر جوړ کړو بیا هیډ جوړ کړو بیا ښکته راغلو. نو دلته دوستانو تاسو په دې باندې پوه شئ چې په دې ساحه کې داسې دې ځای ته یو پل باک وایي چې پل باک ویل رایټ شولډر جوړوي. بعد د رایټ شولډر نه دا مقصد بازار ځي ښکته دوستانو. یعنې دلته دوستانو چې بیا کوم خط جوړیږي لکه مونږ چې وویل چې بازار له دې ځای څخه ولاړو پورته دلته یې پل باک ووهلو. د پل باک لاندې چې کوم خط جوړیږي دې ته دوستانو نیکلاین ویل کېږي. دغه ورته ویل کېږي نیکلاین، یعنی نیکلاین خط دې ته ویل کېږي دوستانو. په دې کې مارکیټ چې دی دوستانو په دې کې د پل باک وهل چې دي دغه لکه دې ځای نه چې دې ځای ته راغلو بیا قیمت پورته ولاړو دلته راغلو دلته یې پل باک وهلو دلته نیکلاین خط جوړ شو. دغه خط ته نیکلاین خط ویل کېږي. دې خط ته دې ته نیکلاین خط ویل کېږي. دغه نیکلاین خط چې کله بریک شو یعنی دغه نیکلاین خط دغه لاندې دغه یو دا خط چې کله بریک شي نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې مقصد د بازار قیمت چې دا نور ښکته ځي. یعنی مقصد دلته نیکلاین بریک آوټ شو، یعنی دلته نیکلاین چې دا دغه نیکلاین خط له منځه ولاړو دا نور بازار مقصد ښکته راځي، دا شی مستقیما نور ښکته راځي. دوستانو دا مقصد مونږ که ورته ووایي دا بیارش شولډر هم دې ته ویلی شو. دې ټول شکل ته مونږ بیارش غم ویلی شو، بیارش هیډ ان شولډر. مونږ یو بولش هیډ ان شولډر هم لرو چې هغې ته ریورس یا ریورسل مقصد هیډ ان شولډر دي. د دې برعکس ده، یعنې هغه بیا همدا شکل چې دا شکل لاندې جوړوي دوستانو. دا شکل چې دا مقصد په دې قسم جوړوي. دا شی راځي بیا داسې یو پل باک وایي بیا کوزه یوه څوکه جوړوي چې هغې ځای څخه داسې یو هغه جوړوي دوستانو. هغې ته ریورس هیډ ان شولډر ویل کېږي. هغه هم دوستانو موږ تاسو ته ښایو د دې ویډیو نه وروسته به موږ تاسو ته هغې باندې خبرې وکړو. دوستانو موږ ځو اوس دغه هیډ ان شولډر چې دا موږ مستقیما په چارټ کې ګورو چې مقصد په چارټ کې څنګه دا موږ معلومه کړو چې دا هیډ ان شولډر ده. راځو دوستانو چارټ کې موږ ټریډینګ ویو راخلاصوو چې هیډ ان شولډر موږ په ټریډینګ ویو کې عملي پیدا کړو. تاسو ته عملي وښیو دوستانو. یو دقیقه صبر وکړئ چې زه تاسو ته عملي وښیم هیډ ان شولډر. هیډ ان شولډر چې دا دوستانو دا هیډ ان شولډر ده دوستانو. دا زه تاسو ته خط تیر کړم. قیمت له دې ځای څخه راغلی د پورته بیا داسې یو ښکته چې موږ ورته پل باک هم وایو بیا لوړه څوکه یې جوړه کړې ده چې هغې ته هیډ وایو بیا ښکته راغلی دی بیا یې دلته رایټ شولډر جوړ کړی ده. بعد د رایټ شولډر نه مقصد قیمت داسې ښکته راغلی ده. دې ته مقصد موږ دوستانو شولډر ویلی شو. دا دوستانو شولډر دی، دا شولډر دی. نیکلاین دوستانو
یو خبرې ته تاسو باید متوجه شئ نیکلاین فرض نه ده چې کټ مټ دی مقصد کټ مټ دی د عکس په شان ته راشي چې مقصد قیمت داسې مستقیما لاړ شي باید نیکلاین ته داسې پل باک ووښي بعد دی نیکلاین نه بیا ده نه دومره تفاوت به لري ځکه دا دوستانو مارکیټ ده دلته کې دومره فرق حتما وي دی کې داسې نه ده چې بیخي د سیم ټو سیم لاړه شي یعنی ډېر دوستان به ووایي چې دا اوس موږ نیکلاین څنګه فرض کړو دا دوستانو نیکلاین دی زه تاسو ته وښیم دا لیفټ شولډر یې جوړ کړ دغه ځای چې دا لیفټ شولډر دی بعد د هغې نه قیمت راغلی دی ښکته بیا پورته ولاړ دی چې هغې ته یې هیډ موږ ویلی شو دلته یې هیډ جوړ دی بعد د هیډ نه ښکته راغلی دی دلته یې بیا رایټ شولډر جوړ دی د رایټ شولډر نه بعد مقصد نیکلاین بریک شوی دی قیمت مستقیما ښکته راغلی ده اوس به ډېری دوستانو وایي چې موږ چې دا نیکلاین فرض کوو ټرین لاین حد دغه ده مونږ خو دغه نیکلاین داسې باید مستقیما خط کش کو یعنی دا خو نیکلاین نه ده فرق نه کوي که لږ داسې شي دام نیکلاین خط ده زه تاسو ته کلیر وښیم دام نیکلاین خط ده داسې نه چې بس کټ مټ دی ورشي صحیح ده دا نیکلاین خط ده تاسو یې کتلی شئ دا دلته بریک ده مقصد دا دلته بریک شوی ده کله چې په دې ځای کې رایټ شولډر جوړ شو په دغه ځای کې کله چې رایټ شولډر جوړ شو بعد د رایټ شولډر نه مقصد قیمت ښکته راغلی ده ټرین لاین البته نیکلاین خط یې بریک ده دغه خط یعنې تاسو یې کتلی شئ دا نیکلاین خط چې ده په دې ځای کې بریک دی ودرېږئ تاسو ته یې زه برش باندې وضع کړم دلته یې بریک کړی دی یعنې قیمت بیا ښکته راغلی دی نو دوستانو هدف زما دا و چې مقصد تاسو سره به دا پوښتنه پیدا شي چې مقصد دا خو کټ مټ د نیکلاین خط نه ده خو مونږ د نیکلاین خط فرض کوو ځکه یې فرض کوو دوستانو چې په دې کې دلته کې هیډ اینډ شولډر جوړ شوی ده تاسو یې وګورئ قیمت له دې ځای څخه راغلی د پورته بعد د هغې نه دې ځای ته پل باک وښلی بیا یې لوړه څوکه جوړه کړې ده چې هیډ ورته وایي د لوړې څوکې نه وروسته مقصد بیا رایټ شولډر جوړ ده دا څخه یې رایټ شولډر بلل کېږي دا څخه چې دا یې بیا دوستانو لیفټ شولډر بلل کېږي دې ته رایټ شولډر وایي د هغې نه بعد قیمت ښکته راغلی ده نور دوستانو چې کله تاسو ته کومه ورځ درس درکول کېږي بعد د هغې نه تاسو مستقیما ځئ په مارکیټ کې کار کوئ ځکه چې دوستانو څومره چې تاسو په مارکیټ کې کار وکوئ په هغومره اندازه باندې به تاسو مقصد ډېره زده کړئ یا به ډېر ماهر پاتې کېږئ په مارکیټ کې ځکه زما په دې ویډیوګانو شاید تاسو داسې نه ده چې زه 100% ووایم تاسو اوس فرض کړئ چې کار نه کوئ زه چې تر ټوله ورځ تاسو ته وغږېږم یا ټوله ورځ تاسو ته ویډیوګانې اپلوډ کړم نو چېرته خپله عملي کار کول چېرته مقصد زه لیکچر درکوم په دې کې چې تاسو چارټ ګورئ دا ډېر فرق کوي دوستانو نو زما غوښتنه دغه چې تاسو عملي کار په دې کې ډېر وکوئ دوستانو نور په دې کې داسې ګران څه شته نه او د نن ورځې لپاره هم دومره ویډیو بس د راتلونکي ویډیو به مونږ وي ریورس هیډ ان شولډر یعنی مقصد د دې برعکس د دې سرچپه په هیډ ان شولډر باندې خبرې کوو راتلونکی درس به زمونږ هغه وي یو کوچنۍ هیله دغه د دوستانو د ویډیو چې دا در سره البته چینل چې دا در سره سبسکرایب یې کړئ او ویډیو چې دا نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې مقصد زیات ملګري ورڅخه برخمن شي او زمونږ فعالیت په فیسبوک باندې هم شته په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خان ټریډینګ اکیډمي سرچ کړئ پښتو انګلیسي دواړو انشاءالله تاسو ته به هلته مقصد رااړوي په کوم کې چې تاسو ته سهولت وي موږ تعقیبولی شئ نو تر راتلونکي ویډیو پورې مو دوستانو په لوی او بخونکي خدای سپارم ښه وختونه ښې چارې